له مرکز پارون وروسته سیلابونو د نورستان برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکي هم زیانمن کړي دي. برګي مټال هغه ولسوالۍ ده چې تېره اونۍ د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله پکې 100 کورونه، 4 ژرندې، 2 پلونه، جوماتونه، ښوونځي، سړکونه او یو شمېر نور عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. ځایي چارواکي له مرستندویو ادارو غواړي چې له زیانمن شوو کورنیو سره د مرستو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د دوی مکتبونه، جوماتونه په تفصیل سره دلته ما سره لیکلي دي، دا مکمل له منځه وړي. لکه څو ورځې مخکې چې پارون کې یو سیلاب راغلی او ډېر زیان یې اړولی، خو دا د هغې په څو چنډه غټ دی. مالي تاوان د دې خلکو ډېر زیات دی. لله الحمد دې خلکو ته ځاني تلفات نه دي رسېدلي، الله تعالی ساتلي دي، خو ژوند یې په مکمل ډول د منځه تللی. بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. کورونو کې څه مواد غذایي او څه سامانونه او څه پیسې او هر څه پاتې دي. بلکل خلکو صرف یو جوړې جامې سره خپل څپلک سره تښتېدلی، بلکل نور هېڅ دغه نه و. اوس ډېر مشکلاتو سره ملزم افراد دي. ټول سله پورې بنډجات کرکلي ځمکه 2000 جریبه پورې ځمکه وړې ده او چمنزار نور مالچرانې دپاره هغه هم ټول مختصره خبره ده. د زندګۍ ټول اولیا سهولتونه له منځه وړي دي. خلک بې سرپناهه اولیا کوم مرسته ضرورت لري. زما غوښتنه دا د امارت اسلامي د مشران نه جدي د دې پاملرنه وکړي. کم چې د خیریه بنسټونه دي د دې هم تقاضا دا دی چې راشي دې ساحې ته د کم سیلاب ځپلي خلکو سره مرسته وکړي عاجل. بیخي داسې دی ډوډۍ ته هم خلک حیران دي. د نورستان برګي مټال ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله ځپل شوي کورنۍ داسې مهال د مالي زیانونو او بشري مرستو غوښتنه کوي چې د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې تېره ورځ دغه ولسوالۍ کې 101 سیلاب ځپلو کورنیو سره د بېلابېلو نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا د غیر خوراکي توکو مرسته هم ترسره شوه.